بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لیډرز یونیورسيټي چینل ته ښه راغلاست. دوستانو که چیرته غواړئ په شخصي ژوند کې او همدارنګه په مسلکي ژوند کې پرمختګ وکړئ نو د دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کول درڅخه مه هیروئ. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع تنبلي ده، یعنی خپله تنبلي څه شی ده، د تنبلي ناوړه پایلې څه شی دي، د تنبلي عوامل څه شی دي او همدارنګه د تنبلي درملنه په څه ډول باندې صورت نیسي. دغه موضوعات به موږ او تاسو په دې ویډیو کې کور کوو. اول راځو تنبلي څه ته وایي. تنبلي دا ده چې ته د یو کار د کولو وړتیا لرې او د یو کار د کولو له مثبتو پایلو څخه هم خبرې، ولې بیا هم کافي وخت او انرژي هغه کار کولو ته نه ورکوي. دغه حالت ته موږ څه وایو؟ تنبلي وایو. او هغه افراد او اشخاص چې هغوی د یو کار د کولو وړتیا لري، د یو کار له مثبتو پایلو څخه هم خبري، ولې بیا کار کولو ته اړین وخت او انرژي نه ورکوي، نو دغه افراد او اشخاصو ته موږ څه وایو؟ تنبل افراد او اشخاص وایو. د تنبلي ناوړه پایلو ته راځو. اول ناوړه پایلې څه ده؟ چې دا اړیکې خرابوي. تنبل افراد او اشخاص همیشه خپل مسئولیتونه، خپل کارونه، خپل مثلا هغه کړنې هغه په نورو باندې ورغورځوي او خپل داسې فکر کوي چې په کافي ډول سره دوی کار تر سره کړی، په کافي ډول سره دوی فعالیت تر سره کړی ده، نور باید تر سره نه کړي. نو هماغه ده چې په مرور د وخت سره د ده او هغه فرد چې هغه ته مسؤلیت ورکړی هغه څنګه کیږي؟ اړیکې سره خرابېږي. ځکه یو نفر به ستا مسؤلیت تر 2 ورځو، 3 ورځو، 4 ورځو پورې درته مخکې یوسي، ولې همیشه نسي کولی چې ستا مسؤلیت څنګه کې مخکې یوسي. نو همدغه داسې په مرور د وخت سره ستاسو روابط څنګه کیږي؟ ورسره خرابېږي او ناوړه اړیکې مثلا څنګه کیږي؟ رامنځته کیږي. دوهمه خبر دا ده چې جسمي وضعیت څنګه کیږي؟ خرابېږي. د تنبلتوب په نتیجه کې یو فرد مثلا ورځ تر بلې په بدني لحاظ سره خرابېږي، هغه مثلا چاغېږي، هغه ته مثلا ډول ډول ناروغیانې ولیږي، ځکه دغه فرد چې ده هغه تنبلتوب دې ته هڅولی چې جای په جای کینی، کوم فزیکي فعالیت، کوم رواني فعالیت، کوم ذهني فعالیت تر سره نه کړي، نو هماغه ده چې ورځ تر بلې جسمي وضعیت خرابېږي. درېمه خبر دغه افراد او اشخاص په څه باندې اخته کیږي؟ په خفګان او اضطراب باندې اخته کیږي. ځکه چېرته کله چې روابط له نورو خلکو سره خراب سو، کله چې مثلا نورو خلکو سره تفریحي وخت نه تیروي، کله چې مثلا نورو خلکو تا څخه یو بده خاطره لري، ستا په وړاندې یو منفي فکر ورته ایجاد شوی ده، یو منفي لیدلوری ستا په وړاندې هغوی سره ایجاد شوی ده، نو او له بل طرفه جسمي وضعیت دې هم خراب ده، نو دا دواړه باعث د دې ګرځي چې ته له خفګان او اضطراب سره مواجه سي. نو دا د تنبلي ناوړه پایلې وي. اوس راځو دې ته چې د تنبلي عوامل څه شی دي، یعنی تنبلي په یو چا کې ولې رامنځته کیږي. 5 عوامل موږ دلته تاسو سره شریکوو. لومړی عامل دا ده چې یو فرد چې هغه هڅونکي موخې ونه لري، یو فرد چې هغه مثلا هڅونکي اهداف نه لري، داسې اهداف نه لري چې دغه فرد څنګه کې موټیویټ کړي، دغه فرد وهڅوي، دغه فرد کې تشویق رامنځته کړي تر څو فعالیت تر سره کړي. نو دغه افراد او اشخاص په څه باندې اخته کیږي؟ په تنبلتوب باندې اخته کیږي. دوهم هغه افراد چې هغوی لنډمهاله لذت غواړي، مثلا لنډ وخت کې هغوی لذت غواړي، لنډ وخت کې هغوی تفریح غواړي، لنډ وخت کې هغوی ښه والی غواړي، نو دوی هم په څه باندې اخته کیږي؟ په تنبلي باندې اخته کیږي. مثلا یو فرد خبر ده چې سبا څه لري؟ ازموینه لري، امتحان لري، او که چېرته ازموینه مثلا دغه له ناوړو پایلو څخه هم خبر ده، که چېرته ښه امتحان ورنه کړي نو کمې نمرې وړي، صحیح ده، او ټیټه رتبې ته مثلا درسیږي په نهایتاً کې، نو دا ولې نن باید درس وایي، د درس په ځای ته ځي یو تفریح کوي، بغیوش ته ځي مثلا، یا مثلا یو پارک ته ځي، یا لامبوزني ته ځي، یو بل خوا ته ځي، ملګرو سره وخت تیروي. نو دغه لنډمهاله لذت چې دا غواړي دا به له اوږدمهاله لذت نه برخمن نه وي او دا به په نهایت کې له چیز سره مخامخ کیږي؟ له تنبلتوب سره به مخامخ کیږي. درېیمه خبر هغه افراد چې له تنبلو اشخاصو سره او یا تنبل محیط کې ځان څنګه کوي؟ مثلا ځان ته جای ورکوي، یا مثلا منفي له تنبل افراد او اشخاصو سره ناسته وړاله کوي، نو په مرور د وخت سره دغه تنبلتوب مرض دوی ته هم څنګه کیږي؟ انتقالیږي.
څلورمه خبر کافي استراحت او تفریح نه لرل دي. هغه افراد او اشخاص چې هغوی مثلا کافي استراحت نه لري، کافي خوب نه لري، کافي ډول باندې مثلا سیاحت نه کوي له بعضو ځایونو څخه، هغه افراد او اشخاص نشي کولی چې د غټو کارونو ترسره کولو لپاره یا د فعالیتونو ترسره کولو لپاره کافي انرژي ولري. نو دغه افراد او اشخاص هم په مرور د وخت سره تنبل کیږي. پنځم خبره ناهیلي او قار ده. هغه افراد او اشخاص چې هغوی همیشه مثلا انتقادي نظر لري، هغه افراد او اشخاص چې هغوی د کارونو د نه ترسره کولو لپاره منفي او غیر عقلاني دلایل همیشه وړاندې کوي، هغه افراد او اشخاص چې هغوی دا فکر کوي چې بعضې افراد ولې بې له کوم زحمت او بې له کوم تلاش او بې له کوم کوشش غټو مقامونو ته رسېدلي، نو هغوی تلاش او کوشش ته مثلا اهمیت نه ورکوي. دغه افراد او اشخاص هم په مرور د وخت سره له چی سره مخامخ کیږي؟ له تنبلتوب سره مخامخ کیږي. دوستانو راځو درېیمې برخې ته. د تنبلتوب مخکې موږ ویل چې دا څه ده؟ یو رنځ ده، یو تکلیف ده، یو مصیبت ده او درملنه هم لري. صحیح ده؟ نو درملنه کې موږ تاسو ته څو نقطې وړاندې کوو؟ 5 نقطې وړاندې کوو. اول دا باید موږ او تاسو ومنو چې موږ تنبل یو. لکه هغه یو نفر ویلی دی که چیرته یو فرد پوه نشي چې په زندان کې ده، نو څه رقم به د زندان څخه ووځي. نو که چیرته موږ او تاسو پوه نشو چې موږ تنبل یو، نو څنګه به له تنبلي څخه ووځو؟ نو د درملنه کې لومړی خبر دا ده چې موږ او تاسو باید ومنو چې موږ تنبل یو او دغه تنبلتوب یو رنځ ده او د دغه تنبلتوب څخه باید ځان لرې کړو. دوهم قدم کې موږ او تاسو باید پلان او موخې وټاکو. لکه مخکې ما تاسو ته ویلې، هغه افراد او اشخاص چې هغوی هڅونکي موخې لري، هڅونکي پلانونه لري، دغه افراد او اشخاص تنبلتوب نه لرې کیږي. صحیح ده؟ د پلانونو او موخې په ټاکلو کې یوه قاعده دا ده چې مثلا له واقعي پلان نه دی پلان 10 چنده لوړ وټاکه. مثلا ته غواړې یو د مکتب استاد سي، نو دا پلان د مکتب استادي مه ټاکه، پلان د جګ وټاکه. پلان د دا وټاکه چې زه غواړم د پوهنتون استاد سم، پلان د مثلا داسې وټاکه چې زه غواړم د یو غوره پوهنتون استاد سم. نو دغه پلان به تا روزمره هڅوي، له تنبلتوب به دې لرې کوي، نوي فعالیتونه، نوي کارونه، نوي اپورچونیټیانې، نوي فرصتونو نه د استفادې وړتیا به درکوي. صحیح ده؟ نو موږ باید پلانونه او موخې چې دي هغه څنګه وټاکو؟ هڅونکي وټاکو چې موږ وهڅوي ورځ تر بلې کار وکړو، موږ وهڅوي ورځ تر بلې فعالیت وکړو. درېیمه خبر پلان عملي کړئ، یعنی پلان ته موږ باید متحد اوسېږو. هغه پلان چې موږ جوړ کړی ده د هغه ترسره کول او د هغه عملي کولو ته باید متحد اوسېږو او په عمل کې پیاده کړو. که چیرته موږ د پلان په عملي کولو کې د 15 ثانیو له قاعدې څخه استفاده وکړو، نو دا به موږ سره کومک وکړي چې پلان مو عملي کړو. د 15 ثانیو قاعده څه ده؟ د 15 ثانیو قاعده دا ده چې مثلا کله یو کار ستا په پلان کې اوسي باید ترسره کړي، ولی هغه لپاره کافي انرژي نه لري، کافي مثلا هغه وخت نه لري، یا مثلا تمایل ورته نه لري چې کار ترسره کړي، نو 1 2 3 4 5 به ووایي او همزمان به له دې سره جګ سي او هماغه کار به ترسره کول به شروع کړي. نو د 15 ثانیو قاعده موږ سره کومک کوي چې خپل پلانونه څنګه کو عملي کو. همدارنګه د وخت مدیریت باید موږ دلته مد نظر ونیسو. مثلا موږ پلان ته 2 ساعته وخت ورکړي، نو هیڅ کله باید پرې نه دوسي دغه پلان دغه 2 ساعته وخت په 15 ساعتو باندې یا مثلا په 10 ساعتونو باندې یا لږ څخه په زیاتو ساعتونو باندې بدل شي. ښه، څلورمه خبر چې ځان باید محاکمه کړو. هر ورځ باید موږ خپل ځان محاکمه کړو، خپل ځان څخه پوښتنه وکړو چې نن تا کوم کارونه ترسره کړل، کوم کارونه ترسره نه کړل، کوم کارونه د پلان کې ول، کوم کارونه د پلان کې نه ول، ولې د بعضې کارونه ترسره کړل، ولې د بعضې کارونه ترسره نه کړل. نو که چیرته مو کارونه په ښه ډول سره ترسره کړي، هغه مثلا ځان ته چی ورکو؟ ریوارډ ورکو، ځان ته انعام ورکو، ځان ته تحفه ورکو. او که چیرته مثلا مونږ منفي ولو، هغه پلانونه، هغه خپل کارونه، فعالیتونه مو نه ترسره کړي، نو باید د ځان د محکمې په نتیجه کې ځان ته سرزنش ورکو، ځان ته جزا وټاکو. صحیح ده؟ ښه، 5مه خبر چې ده منفیګرا او منفي افراد او اشخاصو څخه باید لرې اوسېږو. دوستانو، منفي افراد او اشخاص هغه موږ سره کومک کوي، دغه نه لري ته موږ سره کومک کوي تر څو موږ تنبل نشو او یا له تنبلي څخه وژغورل سو. ځکه منفي افراد او اشخاص هغوی همیشه
یو منفي نظر لري هغوی همیشه د یو کار د کولو لپاره 10 منفي 20 منفي دلایل درته وړاندې کوي په دغه سبب دا کار د کولو نه ده په دغه سبب دا کار د کولو نه ده په دغه سبب دغه موخه د صحیح نه ده په دغه سبب اته د موخه سړي غیر واقعي دي او اته د موخه خراب دي او دغه موخه ته رسیدل سخته ده دغه مثلا ته تلاش مکو دا مکو هغه مکو د منفي افراد او اشخاصو چې دي خبرې دي نو له منفي افراد او اشخاصو څخه لريوالی دا موږ سره کومک کوي له تنبلتوب څخه خلاصو دوستانو که چیرته غواړئ په نورو موضوعاتو چې تاسو په نظر کې لرئ موږ تاسو سره معلومات شریکو نو حتما په کمنټ کې هغه موضوعات له موږ سره شریک کړئ د اوس لپاره خدای په امان